درود سلام وایی پرکانی شنه کفتر توری زانی. سلام ستړي مشئ. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دا دی زه روزالین حق پرست د هدف لرونکی ژوند وکړه درېیمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د طایف مشهور سفر د زړه د درد او بدني تکلیفونو څخه ډک و، خو کله چې مبارکې څپلۍ په وینو رنګ شوې او مبارک بدن یې د کمزورۍ څخه بېتابه شو، نو زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د ژبې څخه دا الفاظ واورېدل شول: ژباړه: ای الله جل جلاله، که ته زما څخه خفه نه یې نو زه د هیڅ چا پروا نه لرم. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هم په دې رنګ باندې رنګ شوي وو. د دوی د ژوند ټولې خوشحالۍ او خواهشات یوازې د الله جل جلاله د رضا حاصلول وو. کامیابۍ به ځکه د دوی تر قدمونو لاندې وه چې دوی د کامیابیو د خزانې د مالک سره تعلق جوړ کړی و. قرآن کریم شاهدي ورکوي او وایي: یبتغون فضلا من الله ورضوانا. ژباړه: هغوی د الله تعالی فضل او رضا د حاصلولو لپاره بوخت وو. نور راتلونکي برخه کې محمد رسول الله صلی الله